حامدا ومصليا ومسلما ومباركا وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر الآية. صدق الله العظيم. دی لدار الهدى څخه د صوت القرآن د خپرونې معززو قدرمنو برخوالو، الله جل جلالهم دی په هر ځای کې او هر وخت کې موفق و کامران لره. نن په ترجمه د قرآن عظیم شان کې دغه دوه آیاتونه چې یوه رکوع پې باندې مشتمله ده تاسې سره شریکوو. په دې یو آیات کې الله تبارک وتعالی د اوبو د بندوبست بیان کوي بني اسرائیلو ته، او په دوم آیت کې الله تبارک وتعالی د بني اسرائیلو د هغې غوښتنې بیان کوي چې دوی له موسی علیه السلام وکړه چې د من و سلوا باندې موږ صبر نسو کولی، دا یو قسم خوراک ده، موږ ته له مځکې چې رازرغونېږي او شنه کېږي هغه حبوباتو او هغه نعمتونه لکه پیازو، بادرنګو، سبزیجات، د هغو بندوبست راته وکړه. نو دا دوه قصې دلته په دې دوه آیاتو کې الله پاک د درس و عبرت لپاره موږ امت محمدي ته ذکر کوي او بیانوي. قرآن شریف راواخلئ او له الفاظو سره د معناو د ترجمې تطبیق کوئ. الله پاک فرمایي وإذ استسقا، وإذ او دریاد که هغه وخت استسقا چې اوبه وغوښتې موسی له موسی علیه السلام، چې اوبه وغوښتې موسی علیه السلام لقومه قوم خپل ته له الله تبارک وتعالی څخه، ځکه د ته دشته سوزانو او وچه دشته وه، په هغې کې د اوبو هېڅ انتظام نه و. نو الله تبارک وتعالی ته موسی علیه السلام درخواست وکړو چې یا الله د ما دې قوم ته د اوبو بندوبست وکړه. الله پاک فرمایي فقلنا، نو ویل موږ ورته اضرب بعصاک الحجره، ووهه په همسا خپله باندې دغه کاڼی، دا تیږه ووهه. موسی علیه السلام هغه کاڼی و هغه تیږه په امسا باندې ووهله، امسا څنډه یې پې باندې ولګوله، څوکه یې پې ولګوله. فانفجرت منه 12 عینه، نو راوخوټېدې وبهېدې منه له هغې تیږې 12 عینه 12 چینې. او مفسرین کرام فرمایي چې 12 چینې د دې په خاطر باندې وې چې قوم د موسی علیه السلام 12 قوم وو او 12 خیله وو. نو هر قوم و هر سبت ته خپله خپله چینه وښودل سوه. قد علم، یقینا پیژندله، کل اناس، هر قوم و هر خیل، مشربهم، مشرب و بخور خپل، مشرب خپل و بخور خپل. الله له طرفه فرمان ورته وسو کلو واشربو من رزق الله، خورئ او څکئ له روزي د الله، لکه من و سلوا او لکه دا اوبه له دې کاڼي، خورئ د هغه من و سلوا روزي چې تیاره درته را روانه ده. واشربو او څکئ له دغه روانو سړو جاري صافو اوبو چې دا ټول من رزق الله، له روزي و له درکړي د الله چې دي. الله ورته وفرمایل ولا تعثوا فی الارض مفسدین، هغه د امتحان د مکلفیت تعیین بیا ورته وکړو. ولا تعثوا،
او مه کوئ نافرماني فی الارض په مځکه کې مفسدین په داسې حال کې چې تاسې دوام کوونکي یاست په فساد باندې د فساد ته دوام مه ورکوئ او په مځکه کې نافرمانیانې مه کوئ د الله د دین د الله د راغلي احکامو مخالفتونه مه کوئ دا تنبیه د دې امت ته چې موږ ته الله تبارک وتعالی گویا همدغه حکم ده او دغه امر ده چې تاسې د الله په دین باندې مستقیم اوسئ چې کله وویل او بیعت د کلمې مو وکړو چې ایمان هم راوړ نو بیا په دې دین او په دې ایمان باندې مستقیم اوسئ او دوم الله تبارک وتعالی فرمایي و اذ در یاد کوي هغه وخت قلتم یا موسی چې ومو ویل ای موسی علیه السلام لن نصبره هیڅ کله صبر نسو کولای علی طعام واحد په خوراک یو باندې دا یو قسم خوراک 40 کاله کېږي چې موږ همدغه یو قسم خوراک کوو دغه من و حلوا داسې خورو او دغه مریړزانو کبابونه دي مرغان کباب سوي خورو دا یو قسم شی ده دا موږ نه خورو په دې موږ صبر نسو کولای فدعو لنا وغواړه موږ ته ربکه له رب خپله یخرج لنا چې راوباسې موږ ته مما تنبت الارض له هغه څیزونو له هغو شیانو تنبت الارض چې راشنه کوي تنبت الارض چې راشنه کوي ځمکه من بقلها له سبزیاتو د هغې له سبزي د هغې و قصائها او له بادرنګو ترو د هغې و فومها له وږو د هغې وږه یا غنم ځینو مفسرینو مراد کړي و عدسها او له نسکو له عدسو د هغې او بصلها او له پیازو د هغې دا سبزیات موږ ته پکار دي داسې قسم قسم خوراکونه باید موږ وکړو نو موږ په دې یو شی باندې صبر نسو کولی قال موسی علیه السلام ورته وویل چې ای د ما قومه اتستبدلون الذي ایا بدل اخلی الذي هغه شی اتستبدلون ایا بدل اخلی الذي هغه شی هو ادنا چې هغه ډېر ادنا شی ده ډېر بیکاره شی دی لکه دا سبزیات چې تاسې یادوئ دا بدل اخلی بالذي په هغه باندې هو خیر چې هغه ډېر غوره او بهتره دي چې له اسمانه تاسې ته من راځي سلوا او مرغان مریړزان کباب سوي مریړزان خورئ نو دا خو ډېر بهترین خوراک ده دا خو کله چاته پیدا کیږي تاسې هغه شی چې هر څوک هر کس و ناکس یې خوړای سي د هغو تمنا او ارزو کوئ او دا نعمت دا د الله پاک اعجازي نعمت په هغه باندې بدلوئ دا خو ډېر غوره نعمت ده به هر حال د دوی اصرار و په دې باندې چې موږ باید همدغه سبزیاتو ته د موږ اشتیا صافه ده او موږ په دغه یو قسم نعمت و خوراک که هر څومره ښه ده موږ په دې سره صبر نسو کولی نو د الله له طرفه فرمان ورته راغی اهبطو مصرا کوسئ یو ښار ته له ښارو مفسرین کرام په دې کې لکه څرنګه چې قرآن عظیم شان بهتره خو دا ده چې لکه څرنګه قرآن عظیم شان مجمل او مبهم ویلی ده چې دا مصر کوم مصر و مصر خو ښار ته وایي نو علما کرام فرمایي چې کوم څه چې په قرآن عظیم شان کې مبهم دي هغه به دغسې مبهم ته تعبیروي ترجمه کوي چې کوم مفصل دي هغه به مفصل تعبیروي خو د هغه مبهم په ترجیحاتو کې بیا دا هم راغلی دي چې له مصره چې هغه کوم مصره چې دوی راایستل سوي وو راوتلي وو د فرعون مصر هغه مصر مراد ده او یا د قنصرین په نامه باندې یو ښار و د کیهو د بیت المقدس تر مابین دغه ښار مراد ده یا کوم بل ښار نو به هر حال په قرآن شریف کې مصرن مجمل او مطلق ذکر سوی ده وایي کوسئ یو ښار ته له ښاریاتو په ښاریاتو کې همدغه شی پیدا کیږي فإن لکم بشکه سته تاسې لره ما سألتم هغه څه چې غواړئ تاسې
وضربت علیهم الذلة او مسلط سو ووهل سو په دوی باندې ذلت والمسکنة فقر و مسکنت په دوی باندې مسلط سو چې کله دوی ووتل له تیه الله پاک اجازت ورکو چې اوس ووځئ تیتو پرک سئ نو ټول ذلیل سو د ذلت زندگی ور په برخه سوه د فقر و د مسکنت زندگی ور په برخه سوه سوالونه یې کول ګداګانې یې کولې او د نورو شاقه شاقه مزدوریانې او تکلیفونه به یې تېرول دا ذلت او مسکنت و تفصیل د تعبیر د قرآن عظیم شان داسې ده چې ضربت علیهم الذلة والمسکنة دا ضربت په عربیت کې لکه د خیمې وهلو د خیمې لګولو یا کیږدۍ لګولو درولو یا د یو تامبل لګولو درولو په باره کې استعمالیږي ضربت نو دا معنا چې هغه تامبو ولګیږي یا خیمه ولګیږي په منځ کې چې څوک دی څوک اوسیږي په هغه باندې هغه شی مشتمل وي یعنی په دوی باندې هم دغه ذلت او مسکنت داسې مسلط سو لکه هغه تامبو خیمه او کیږدۍ چې په هغه اوسېدونکو خپلې باندې مسلطه وي او په باندې ګیر چارپیره وي نو الله وایي چې ضربت علیهم الذلة والمسکنة مسلط سو په دوی باندې ذلت او مسکنت وباءوا بغضب من الله او اختصو په غضب له الله له طرفه د الله چې د الله غضب و قهر په باندې وسو نور په دوی کې شقاوتونه قساوتونه زیات سو مخالفتونه له حق سره زیات سو ځکه چې د الله د نعمتو شکر یې ادا نه کړ اوس الله پاک د دې علت فرمایي چې دا ولې الله پاک په دوی ذلت مقرر کو مسکنت مقرر کو غضب د الله باندې اخته سو دا ولې ذلک بانهم دا په سبب د دې چې بېشکه دوی کانو وو یکفرون بآیات الله انکار و کفر یې کاوه د آیاتو د الله له آیاتو چې انکار کاوه د الله په آیاتو باندې کافران وو د الله معجزې دلائل د قدرت یې نه منل د پیغمبر دعوت یې نه مانو له حق د اهل حق و پیغمبرانو سره یې دښمني وه ویقتلون النبیین او وزل دوی نبیان ډیر نبیان یې ووژل بغیر الحق په ناحقه داسې نه چې نبي به کوم بل څوک په ناګناه وژلی و په قصاص کې یې وژلی یا په یو مشروع حق چې هغه شریعت کې مرګ جایز و په هغه طریقه یې وژلی په هغه طریقه نه و بغیر الحق په ظلم و په ناحقه باندې نبیان وژل له اهل حقو سره یې دښمني کوله او دا مقرر الله تبارک و تعالی تاییدن فرمایي چې دا ذلت و مسکنت او دا غضب د الله په دې وجه په دوی باندې راغی چې بما عصوا په سبب د دې چې نافرماني کوله دوی وکانو یعتدون او دوی وو چې تجاوز و زیاته یې کاوه د خپلو خواهشاتو په تقاضو باندې روان وو او د الله پاک له احکامو د راغلي پیغمبر له ارشاداتو څخه سره بې ضد کاوه نو په دې وجه باندې په دوی باندې ذلت و مسکنت او غضب د الله مسلط سو او تر ننه پورې مسلط ته له دې ایسته به هم پې باندې مسلط دي دوی به د الله له غضبه نه خلاصېږي او دې کې اوس درس موږ ته دا راغی چې دې واقعې په بیانولو کې حکمت د الله تبارک وتعالی څه ده او په دا کې څه مصلحت و چې الله پاک دا بیانوي نفس قصه خواني او قصه ویل د الله پاک دا شان نه ده چې هغه نفس قصه بیانوي نقل کوي د دې چې مقصد دا ده چې که ای امت محمدي تاسې د الله پاک له نشانو د قدرت هغه وکړو انکار وکړو تاسې د الله له دینه نافرماني وکړه تاسې د الله له قانونه چې مخالفت وکړو تاسې له اهل حقو سره دښمني راواخیستله لکه علما کرام فرمایي چې نن سبا خو نبیان نسته خو هغه څوک چې د انبیاو په لار روان دي او هغه څوک چې د انبیاو دعوت چلوي هغه څوک چې د انبیاو میشن چلوي د انبیاو لار تعقیبوي نو هغو کسانو سره چې څوک دښمني لري هغه کسان وزني هغه کسان د ځان دښمنان د عین دغه خصلت د بني اسرائیلو د مغضوبو بني اسرائیلو داسې غضب د الله پې باندې سوی نو د دې مطلب دا ده چې که څوک د الله له آیاتو چې انکار کوي په نن زمانه کې او د الله له اهل الله سره د الله د دین له خلقو سره دښمني لري هغه یې بد ایسېږي د هغه په هغه لحاظ یې بد ایسېږي چې هغه د خدای په دین باندې روان دي او د خدای دین غواړي په دې وجه باندې بد ایسي
نو هماغه سزا به پې باندې مسلطېږي لکه څرنګه چې په بني اسرائیلو باندې مسلطه وه. ذلت به هم الله تبارک وتعالی د دوی په برخه کوي، ذلت به هم پې باندې مسلط کېږي، او غضب دی الله، قهر دی الله به هم پې مسلط کېږي، او په مسکنت او په فقر او په محتاجي کې به هم مبتلا کېږي. الله تبارک وتعالی هم د الله په دین باندې مستقیم او پابند ولري. الله هم د غلطو خلقو له لارې او له پیروي له موافقت څخه وساتي. د شیطان له دسیسو چې هم د الله پاک نجات نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات.